سلامونه نیکی دوستانو، هیله دست جوړ او روغ به وي انشاءالله. او د شرکت مای پروری افغانستان یوټیوب چینل مو هم سابسکرایب کړي یا هم مشترک کړي وي دوستانو نن غواړو د کپور مایانو یا هم زغاره مایان، کمونکار یا ګلفام مایان په مختلف نومونه یې موږ تاسو یادو په دې هکله موږ تاسو ته معلومات درکو. دوستانو دا مایان چې دي په اکثریت ولایت د افغانستان کې روزل کیږي او ښه غوښه هم لري او بل په ضمن کې د پروتین له درجې نه هم تقریبا دریم درجې کې دوی قرار لري. نو اکثریت فارمداران په مختلف ولایتو کې روزي. دوستانو دا ماین چې دي تقریبا په شپږ میاشتو نه نیولې تر یو کاله پورې دوی ځواني یا هم بلوغ حالت ته رسیږي چې دوی که چېرته فرض مثال بستر یا هم عوض د اوبو درجه ورته مناسب وي دوی خپله هغلته تکثیر کوي، خپله تولید نسل کوي، خپله بچي کوي. نو چې دغه کوم د دوی بچي چې دي چې دوی خپله بچي کوي دا ډېر خطرناکه هم تمامېدلی سي دوستانو، ځکه چې فارمدار چې کوم وي هغه خبر نه وي او دا ماین په خپل طبیعي شکل باندې دوی تکثیر کوي هم هګۍ کې په هګۍ اچي چې هغلته نو تعداد د یو خونه تعداد هم ډېرېدلی شي چې د خپل مختلف اړخونه د خپل تاثیرات یا هم هغه منفي تاثیرات هم درلودلی شي په خپل اوضاع کې. نو دا مایان ځکه چې په د یو خانواده یو کورنۍ وي په هغه ځای کې په یو هاوس کې او دوی خپله هغه کوم ژینټیکي ارتباطات چې مخکې نه دوی لري دوی چې هګۍ اچوي یا هم فرض مثال تکثیر کوي نو په نتیجه کې دا مایان چې دي چې دا بچیان البته چې دا موږ او تاسو روزو غټوو نو په یعنې په مجموع کې ویلی شمه چې پس له اته نه تر لسو میاشتو پورې چې دا ماین موږ او تاسو وروزو نو دا ډېر کم وزن اخلي، ډېر لږ وزن اخلي او د ژمي د خوا نه دا ماین کولی شي چې تلفات هم ولري او بغیر دغه نه د مریضیانو په مقابل کې هم ډېر زر کولی شي فرض مثال د دوی بدن ډېر ضعیف وي دوی کولی شي ډېر زر په مریضیانو باندې دوی مبتلا شي او اخته شي او تلفاتو کې او مړه شي. اکثریت زموږ او ستاسو فارمداران فکر کوي چې زه مایانو ته صحیح خوراکه ورکوم او صحیح خوراکه ورکوم او سکي یې ساتم او بغیر له هغه نه فرض مثال د اوبو درجه او دا نور هر څه برابر دي. دا زموږ مایانو ولې نه غټیږي، دا ولې وده نه کوي؟ نو اصل دلیل نه دوی خبر نه دي ځکه په دې هکله باندې هیڅ چا صحیح معلومات نه دي وړاندې کړي، هیڅ چا معلومات نه دي ورکړي نو په دې هکله باندې هغه هم معلومات نه دي. حال دا چې دا کاملا متفاوت دي. هغه مایان چې فرض مثال د طبیعي په شکل باندې خپله بچي کوي یا هم تکثیر کوي نو دا متفاوت دي نسبت هغه مایانو ته کوم چې فارمي دي یا هم د تخنیکي لحاظه د هورمون له طریق نه هورمون زرخیږي هغه پروسه ټول مصنوعي طریقه طی کوي او راځي هغه سره کاملا متفاوت دی. دا مشکل سره ژینټیکي مشکل ده او دا نه د خوراکي مهمه ده نه د اوبو د درجې دغه ده خبره ده د هیڅ خبره هم نه ده، یوازینۍ خبره د ژینټیک خبره ده ځکه دا طبیعي شکل باندې دوی تولید شوي دي ژوندي شوي دي نو په دې شکل باندې دوی خوراک ډېر کوي وزن لږ اخلي غټیږي نه صحیح. نو په دې شکل باندې دا مایان چې دي دا بچي کله چې تولیدیږي دا دغه مصنوعي خوراک یا هم مخصوصه خوراکه چې کوم ده هغه ډېره خوري ډېره علاقه ورته لري نو دوی ډېر خوراک خوري او لږ وزن اخلي نسبت نورو مایانو ته طبیعي مایانو ته. نو داسې دي ډېر ضعیفه دي د رشد په هکله باندې، یعنې که چېرته فرض مثال موږ او تاسو اصلاح شوي نسلونه راواخلو چې هغه مایان چې د هورمون له طریق نه بچي لاسته راغلي دي او هغه مایان موږ تاسو وروزو نو هغه تقریبا که 1.5 کیلو تر 2 کیلو پورې خوراک کوي مستقیم 1 کیلو وزن اخلي هغه مایان 1 کیلو وزن اخلي چې 1.5 کیلو خوراک 1.5 تر 2 کیلو خوراک کې 1 کیلو وزن اخلي هغه مایان غوښه اخلي او دا مایان چې کوم په طبیعي شکل باندې تکثیر شوي په اوبو کې هغه موږ او تاسو وروزو هغه بیا
نو 3 کیلو نه تر 4 کیلو پورې دوی خوراک خوري او 1 کیلو وزن اخلي. یعنی تقریبا ویلی شو 100% متفاوت دی نسبت فارمي مایانو ته، 100% دغه متفاوت دی. نو حتی ویلی شم چې فرض مثال 2 برابر دوی خوراک خوري او 1 برابر دوی غوښه اخلي. نه تنها چې البته ډیره دا غټه ضربه ده بلکې بیخي موږ د تاوان خواته بیایي. که چېرته دغه مایان موږ تاسو وروزو مستقیم موږ تاسو تقریبا درته ویلی شم 100% موږ تاسو په تاوان کې یو، له هغه نه چې فارمي مایان وروزو. صحیح د فارمي مایان به لږ څه قیمت 1 افغانۍ د بچیانو 1.5 2 افغانۍ به قیمت لوړ وي، خو حال دا چې د دغه قیمت به مرزانه وي. نو بیا په آخره کې به موږ تاسو ته پته لګي کله چې موږ تاسو 1 کال یا 2 کاله دا وساتو نو پس دغه بیا موږ تاسو ته ښکاري چې مسله چیرته وه. نو دا څه مشکلات پیښ کولی شي دوستانو. دا کوم تراکم یا هم تعداد چې د مایانو ده دا به زښته ډېرېږي، وخت به زښته ډېرېږي، د اوبو کیفیت به په کلي ډول له منځه وړي یا هم ښکته راولي او ډېر زر په مرزیانو باندې اخته کېږي، د اکسیجن نه تولید کوي، استفاده کوي. نو ځکه ډېر نور مشکلات هم زموږ ستاسو په اوضاع کې دا کولی شي چې جوړ کړي. نو په دې شکل باندې بهتره ده چې دغه شي نه موږ تاسو اصلا هیڅ استفاده ونه کړو، نو چې د موږ تاسو اوضاع هم خرابوي، د اوبو کیفیت هم خرابوي. دا یعنی په مجموع کې ویلی شم لږ څه مضره دي نسبت فارمي مایانو ته. او بغیر هغه نه کله چې دا ماین موږ تاسو روزو زموږ ستاسو اوس کې ګندیدګي یا هم فرض مثال ناخواله نور ګند هم جوړېږي، چونګ کوټي ورته وایي څه ورته وایي. نو دغه شیان هم هغه زموږ ستاسو د اوبو کیفیت ډېر ښکته راولي، اکسیجن له منځه وړي، دغه هم باعث د همده کېږي. بغیر هغه نه چې څه مهمه دی کله چې تراکم یا هم تعداد د مایانو ډېر شي، خصوصا د همده ته موږ تاسو نسلي وحشي نسل هم ویلی شو، نو هغه اصلي ماین چې کوم په اوس کې د سره دی نو هغه ته هم لږ سترس یا تشویش پیدا کېږي. نو هغه هم په هغه صورت کې بیا څه کېږي چې هغه صحیح خوراک نه کوي، کم اشتها کېږي. نو کله چې خوراک ونه کړي، کم اشتها سي، نو دا خپله باعث د ګرځي چې هغه مایان غټ نه شي، هغه مایان وده ونه کړي. نو بالاخره په آخر کې بیا به نتیجه همدغه وي چې نه به زموږ تاسو فارمي ماین غټ شوي وي، سترس له وجې او دا وحشي نسل خو به خاص نه غټېږي. نو په دې اساس موږ تاسو باید ډېر توجه وکړو. او کله دوستانو چې دغه تکثیر د مایانو په منځ کې ډېر شي، 2 ځله 3 ځله دوی تکثیر وکړي، نو خپله دا د مایانو رنګ تبدیلېږي، لږ څه تور رنګ ځان ته نیسي او بغیر له هغه نه سرونه یې غټېږي او د دوی کوم بدن چې هغه کوچني پاتې کېږي او دا وزرونه یې چې دي هم هغه غیر منظم دي، یو وړکی وي بل غټ وي یا هم کاږه وي سره، یعنې غیر منظم وي. او د دوی غوښه هم په بازار کې خلک نه خوښوي، سیده شیانو ته ډېر متوجه څه، نو دغه غوښه هم خلک نه خوښوي. او یو کار چې موږ تاسو کولی شو کله چې فرض مثال دغه مایان زموږ تاسو په اوضاع کې تکثیر یا هم تولید نسلو کې موږ کولی شو چې دا ونیسو، ګیرې کو ویسو، هغه د اوبو کوم منابع چې دي آزاد طبیعي منابع چې دي مثلا چینې دي یا هم سیند ورود وي، نو په هغه ځایو کې موږ تاسو دغه مایان خوسې کو، نو هغلته یې پرېږدو، دغه یې وزن یا هم ایسته اچو، بهتره ده چې خپل د اوبو منابع ته یې ویسو، هغلته یې موږ تاسو انتقال کړو. او بغیر هغه کوم ځایونه چې موږ تاسو چوچان اخلو د روزلو دپاره کوشش وکړو چې هغه ځایونه موږ تاسو چوچان واخلو چې هغه واقعا قابل د اعتماد دي، صحیح ځایونه دي چې هاچري لري، دوی هورمون له طریق نه هورمون زرقیل دغه شکل دوی چوچان لاسته راوړي، نو له هغه ځایونه باید موږ تاسو چوچان واخلو چې هغه قابل د اعتماد وي، چې هغه هم سره وده کوي، زر غټیږي او 1.5 نه تر 2 کیلو پورې خوراک کوي او 1 کیلو وزن اخلي، چې هغه ډېر مؤثره تمامېږي نسبت دغه مایانو ته، نسبت دغه هغه مایانو ته چې هغه فرض مثال خپل طبیعي شکل باندې لاسته راځي. نو بغیر هغه د مریضیانو په مقابل کې هم دوی ډېر مقاومت د بدن لوړ وي، زر وده هم کوي او اوزونه مو هم نه خرابوي، د اوبو کیفیت هم نه خرابېږي او کوم لاجان یا هم فرض مثال کوم
ګند سوي دي اوزو لاندې نو هغه نه هم مخنیوی کیږي، نو چې هغه هم یعنې ډېرې نورې ګټې هم لري. په مجموع کې یعنې په دې کې موږ تاسو فایده کوو، هغه نه که چېرته دا فارمي ماین وروځو فایده کوو، هغه ماین وروځو تاوان کوو. نو سیدې ته باید موږ تاسو ډېر توجه وکړو دوستانو عزیزانو. نو مخکې له دې نه چې چېرته موږ تاسو دغه ماین موږ خپل اوزو کې وروځو، نو داسې کار کوو چې اوزونه باید پاک سي، اوزونه باید صاف سي. نو هغه کوم چوچیان چې په دې اوزو کې وي نو هغه ترې لرې کړو، اوزونه پاک کړو، وچ کړو، کوم چونه چې د چونې نه استفاده ورته وکړو. نو چې کوم حشرات چې دي یا فرض مثال خوسا شوې خټه ده یا هم نور فرض مثال حشرات دي، نو هر څه دي هغه ټول له منځه ولاړ شي. پس دغه نه بیا موږ تاسو اوبه پکې واچوو، چې واچولې بیا پس دغه نه مایان پکې خوشې کړو، چوچیان پکې خوشې کړو، نو نوي چوچیان پکې وروځو، اصلاح شوي چوچیان پکې وروځو دوستانو. نو چې دې سره به هم د دې مخه ونیول شي چې هغه کوم مضره حشرات چې دي هغه به هم له منځه ولاړ شي، اوس به هم ضد عفوني شي. نو زموږ تاسو ماین به بیا وروسته ښه وده کوي، زر به وده کوي او انشاءالله زر به غټېږي. په دې ځای کې غواړم چې د مختلط د مایانو روزلو په برخه کې هم زه لږ څه اشاره وکړم. مختلط مایان روزل په دې معنی چې څو نوع مایان موږ په یو حوض کې وروځو دوستانو، چې دا په څه معنی ورکوي. نو مختلف مایان چې هغه ځان ته فرض مثال فارموله لري چې څه رقم مایان موږ وروځو په دې کې. یو رقم مایان دي چې فرض مثال د حوض له سره خوراکو کې، بل له منځه، او بل هم فرض مثال د حوض د تحتاني یا هم لاندې قسمت ته دوی خوراکو کې چې هغه ډېره ګټه کوي. او له یو خوا نه کوم مرضیان یې هغسې دي هغه هم ښکته راځي فیصدي، مثلا ګراس ده او کپور ده، ګراس ماین دي، سلور ده، رهو ده، څونه رنګه ماین موږ تاسو په یو حوض کې هم روزلی شو. په هغه صورت کې که چېرته فرض مثال موږ مخصوصه خوراکه دوی ته ورکوو، هغه خوراکه چې فرض مثال د هر مایع دپاره بېله بېله خوراکه وي، نو په هغه صورت کې بیا بهتره ده چې یو رنګه ماین موږ وروځو. که چېرته فرض مثال مخصوصه خوراکه یا طبیعي خوراکي نه موږ تاسو استفاده کوو، نو هغه بهتره ده چې 2-3 رنګه ماین په یو حوض کې وروځو چې ګراس ماین دي او خواړه خوري، واښه خوري، نور شیان هم خوري، خو دغه خوراک چې کوم د واښه دي د اوبو له سطحې نه خوراک کوي. او سلور چې ده هغه د اوبو له کیفیت نه استفاده کوي، پلانکتونو د شیانو نه استفاده کوي. او په نامه د کاتلا یو رنګه ماین دي هغه د اوبو له منځ نه استفاده کوي. رهو مایان هغه هم په افغانستان کې ګر کې دغه 2 رنګه ماین ډېر صحیح نتیجه نه ورکوي، کاتلا او رهو. ولې په هر صورت کپور چې دي حوض د لاندې نه خوراکه کوي، دا ډېر مفید تمامېږي دوستانو. مختلط ماین روزله کې چیز مهم دی دوستان، هغه دی مایانو فیصدي ده چې باید هغه کومه فیصدي چې ده بیلانس چې ده هغه باید په نظر کې ونیول شي. یعنې په دې معنی ګراس ځان ته تعداد لري، کپور ځان ته تعداد لري، سلور ځان ته تعداد لري، یا هم رهو یا نور ماین چې تاسو په یو حوض کې روزئ ګډ، نو هغه هر یو ځان ته فیصدي لري چې باید په څومره فیصدي کې وروزل شي په یو حوض کې. نو دا ډېره مهمه ده چې دا په نظر کې ونیسئ. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله ده چې تاسو توجه وړ ګرځېدلې وي او هېر مو نه شي. د راتلونکي ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل هم حتما سبسکرایب کړه، مشترک یې کړه. نو فعلا تاسو ټول په خدای سپارو، الله مو مل شه، ښې چارې، ښه وخت ولرئ.